عزتمند نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دنیا کې واحد داسې معلم تیر شوی دی چې هغه خزي د ذلت او د رسوایی نه راوستري او د عزت مقام ته ورسولي. هغه داسې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پلار ته ویل چې لور استاد فار د ذلت او د شرم سبب نه دی، بلکې وی فرمایل چې د لور پرورش او د هغه صحیح تربیت لار د جنت مستحق ګرځي. ځکه حدیث شریف کې راځي چا چې د خپل دوه لوریانو صحیح تربیت او پرورش وکړو د بلوغ فوري، نو هغه به د قیامت پر ورځ زما سره داسې یو ځای وي لکه څنګه چې دوه ګوتې یو ځای وي. او په یو بل حدیث کې راځي الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. دنیا ټول نعمتونه دي، لیکن بهترین نعمت په دنیا کې المرأة الصالحة، هغه نیک عمل صالحه بیبی ده. یو حدیث کې راځي چې یو صحابي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته راغی او عرض وکړ اے د الله رسوله زما په مور او پلار کې د چا حق په ما باندې ډیر دی؟ نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې ستا د مور حق ډیر دی. هغه ویل بیا څوک؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته بیا فرمایل چې ستا مور. هغه بیا ویل څوک؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته بیا فرمایل ستا مور. یعنی د مور حق د فلار نه درې چنده زیات دی. زما عزتمند خويندو د خپل رب شکر وباسئ چې هغه تاسو مسلمانان پیدا کړی. که مسلمانان نه وي نو تاسو به هم دغه حال وي کم چې د کافر دی. هغه سره هر وخت او هر قسم ظلمونه کیږي. د خور مور لور تمیز پکې نشته. مور د خور سره، زوی د مور سره، لار د لور سره سره عام زنا کوي او دا کار ورته بالکل غیب نخکاری او نور ته گناه کاریږي. لیکن قربان شم د خوږ اسلام نه چې خزلې د مور د لور او د خور او د ترور وغیرہ حقوق ورکړل چې الله جل شانه د یو کافر په کور کې نه پیدا کړي. غرنن به تاسو هم د هغوی په شانته په فکرانو کې مزدورۍ نه کولې، جافونه به هم کولې او ستاسو عزت به چې کوم دی محفوظ نه وي. نو په دې باندې انتهایی زیات شکر ادا کول فکار دي زنانه ولا چې الله جل شانه په هغوی باندې د حیا او د عزت صادر رواج شو.